زمنگ پا ملک افسر آزاد دے ذکر چھ مسلمان نہیں دے کچھ بھی کر سکتا ہے بوڑھا سڑے براؤنی سی پدے ویڈیو گانو کے منگور ظلم ولی کی گی ذکر چھ پا منگا کی اسلام نشتا دا چمن پر لت بچو میاشتی شویوی چھ ناستے انہیں دیر خلق تے خبرم نبی منگ دوبرا پاخا مسلمانانیو چھ دا بل دا درد نا پیغمبر علیہ مفتی سے حدیث نہ مانی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المؤمنون کا جسد واحد طول مسلمان دا یو بدن پچیر دی اذا اشتکا عینه اشتکا کلہ کلچ دا چا پسترگ تکلیفی پا طول بدن و تبی قراری دا چمن پرلت کم از کم پا میاشتو وشوی اگو سر دا ظلم ولی کی ادمر غریبانان خلق دی پا زرگونو کورونا چه دا اگو یو کور دا اغنا اخوا دے دا چه وطوی بونڈرینا یو کور دے خوا دے دا اگو خلقو صرف دا روزگار دے زکر چه منگ تا خو ملک روزگار ندے را کرے روزگار خو پا دے ملک دا غٹانو دے فوج کے بعد فوجی زوے برتی کی گی زما غریب سڑی زوے اول برتی کی دے نشی که برتی شی سرد ایم تعلیم بدا رنگوٹ وی ٹول ورز با بوٹان پالشی افسر دانشی جوڑے رہے ترقی نکی ڈی سی زوے با ڈی سی لگی دا اے سی زوے با اے سی لگی بیروکریٹ بدا نسڑی زوے ظالم بای رشوت خور بای او د خپل ظلمونو په پاداش کې به مړ شي سرکار ورته وایي چې زوی ولا برتی کې نو سمنګ سرکار خو موږ ته نوکریانې هغه د چمن بارډر والا خلک د ورځې چې کم ټیم څوک اخوا واړوي 500 روپۍ ته واخلا دی خوا ټیم د غوړو را واړوه بوجۍ واړوه څوک سامان دی خوا راوړي هغوی پنډیان دي دی خوا یې ورته را واړوي اخوا یې ورته واړوي ماسخوتن ته 500 روپۍ کور ته پیدا کړي اوس هغوی باندې لازمه کړې ده چې تاسو به ویزا او پاسپورټ باندې اوړئ راوړئ نو خپل کور ته څوک په ویزې او پاسپورټ تللی شي موږ خو کور کې 10 ځله کور ته ننوځو ورځ کې 10 ځله راوځو نو زه به 10 ځله ویزا او پاسپورټ لګوم زه به مزدورۍ ته دې خوا 500 روپۍ باندې د غوړو ټیم زه رااړوم او ستا ویزا او پاسپورټ به ولګوم بیا به زه ټیم رااړوم بیا به دې ځای نه بله ویزا لګوم بیا به بل ټیم اړوم دا ظلم هغوی سره ولی کیږي ځکه چې هغوی هم او موږ هم ټول عمر د افسرانو عبادت کړی کم قوم چې د الله نه بغیر د بل چا هر خبره مني هغه بیا سبا د هغه تمه پیدا کیږي کله چې یو ظالم بیا ادبي معاف بعضې خبرې ښې نه وي خو یو مثال ښه غونې مثال بدله درکم یو سړی و د هغه چرګ ویله چا چرګه ورته چا مړه کړه پلار ورته ووایي چې د چرګې پوښتنه وکړې هغه وی چې مړه چرګه ده په چرګې به څه اوس مړي کوو څو ورځې بعد یې تېنه غوا پټه کړه ورته ویې چې د چرګې پوښتنه وکړه دوی وایي چې دا لیونی دی د 100,000 غوا ورکه ده دی چرګې پسې لګیا دی څو وخته پسې والا سړی مړ کړ ورته ویې چې بچی د چرګې پوښتنه م نه وه کړې ځکه یې سړی ده نه مړ کړ که تاسو د چرګې پوښتنه کړې وای سړي ته به لاس مسلمانانو د چرګې پوښتنه نه ده کړې مسلمانانو د دې افسرانو هر ناروا منلې ده منی وروره پارلیمنٹ کې ناستي د دوی مرضي ده چې څنګه قانون چا مو نه وی چې ستا پلار به دا قانون پاس کړي چې ته بې ګناه عوامو باندې به دغسې کېږي هلته یې ورته قانون پاس کړ څه چل دی ځان له عدالتونه دي جوړ کړي ځان له عدالتونه یې جوړ کړ سپریم کورټ نه علاوه هائی کورټ نه علاوه د ادارو والو ځان ته خپل عدالتونه دي پاس کړی چا دی ورته قانون پارلیمنٹ څوک دی موږ لیږلي خلک چې کلي ته راغلی دی نو موږ دلته توړې نه دي لګولي چې دا څنګه بل دی پاس کړ چې کلي والا ورپسې راوځي او دا سړی زوړند کي او لږ لږ مرچکۍ هم ورته لوګی کي بل سړی به یې داسې پاس کي اللہ تعالیٰ فرمائی چې تاسو ما نه سوا د چا عبادت مه کوئ نو د چا به تمه نه پیدا کیږي څوک چې غلطه خبره وکړي چې ته ورته چې دا خو د الله او د رسول په دین کې نشته دا دې ولې وکړه نو که توبه یې وایي ستا خو پرېږده که ني ورته مرچکی لوګی که
او دا وتا وتاړه ته ګوره چې دې ټیکيږي کنه ټیکي اورورا ووټ پسې تا پسې ګرځي چې کله ته ولا ووټ ورکې بیا دا وړو پښتنه نشي کوي دې ته ویلې شي دلګان مسلمانان نو ابراهیم علیه السلام دا قوم ته د دوی دلتوب خود چې تاسو ګوري څومره دلګانې چې تاسو ته کله مشکل پیښ شي دا تاسو خدایان تاسو اوري غوږ د تکدی زمنګ وزیر اعظم موږ ته غوږ دی الکه زمنګ آرمی چیف موږ ته غوږ دی زمنګ میجر او کرنل او ډي سي او اي سي موږ ته غوږ دی د غریب سړي د ملاقات څخه امکان شته درخواست یې ترسي څه خبر پکېږي ته چرته یو افسر ته درخواست ورکړي نو تبا د هغه یو چپړاسي په پیسو اخلي چې ستا درخواست هغه ته وړاندین کې لږ ښکارم کیو ورته وایي ځنډه جي دا ډېر مستحق سړی دی کني ډسبین ته به غورځي دقسې ابراهیم علیه السلام هغه خلکو ته دا ایمان ښوده چې خلکه چېرته ستاسو خبرې اوري غوږ د لږ دی هغو ته چې بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون نورې خبرې نه خو جي والله که خبرې پخوا نه بس دا خبره را روانه ده نو جي دا زمونږ مشران دي او بس مسلمانه تبه نور ذلیلېږي خصوصا د پاکستان مسلمان تبه نور ذلیلېږي